فایل مینو ته نیو ته یو نوی وربوک اخلم. دې کې خو څه مسله نشته. نوی وربوک مې چې کله واخیستو په دغې ځای کې اوس دغه کومه په اصطلاح حاضري درته جوړو. کارمندانو لپاره، شاګردانو لپاره، هر چاته چې حاضري جوړوئ مشکل نشته ده. اول قدم کې زه لیکم رول نمبر. څه مې ولیکل؟ رول نمبر. په دویم قدم کې لیکم سټوډنټس نیم، شاګرد نوم ده. بیا موږ سره راځي چې شی راځي په اصطلاح فادرز نیم، پلار نومي شی ده. بیا اول تاریخ راځي، دویم تاریخ راځي. صحیح شو؟ نو دا چې کله راغلل اوس دغه درې لیکې اوږدېږي خبره که نه، نو کله یو دوه مو چې ولیکل دا به انتخاب کې دواړه، کله مو چې دواړه انتخاب کړل دا کونج ګورې یا نه، کله مو چې کونج کې مو ماوز راوړو چپ ماوز به مو کلک نیولی داسې به یې کش کوي. اسانه ده که نه ده؟ څویمې شمېرې ته ورسېدو لاندې درته ښیي. اته شو که نه؟ څو شو؟ لس. نو داسې راشي تاسو چې هر څو پورې حاضري جوړوئ او به تاسو کلک کې انتخاب به کړئ. پرې ورسېدئ؟ اوس دلته یو بله موضوع ده. بله موضوع شی ده دلته لیکم مثلا داسې لیکو اول سچر دی مثلا. شی شوه؟ سچر دی. صحیح شوه؟ نو دا دلته موږ سره شی راځي. دا به زه اسانه طریقه درته ښیم. دا به واخلئ، دا به داسې کش کوئ. اتومات نورې میاشتې راځي، ضرورت نشته چې نورې ولیکئ. یو ورځې ولیکئ، نورې ورځې داسې کش کوئ، اتومات او ورځې راځي. دا یې اسانه طریقه شوه. دې باندې ورسېدئ؟ ښه صحیح. اوس دلته یو خبره ده. دلته حاضري خانه آیا همدومره وي؟ نه وي. دا خو وړه وي که نه. زه دا یو خانه داسې وړه کوم، حاضرۍ ته یې جوړوم. یو خانه مې جوړه کړه که نه، نور غرض ورسره نه کوم. اوس دغه 30 خانې چې ته جوړوې څومره وخت به دې ضایع کېږي؟ ډېر وخت دې ضایع کېږي. او بل مشکل شی ده دغې خانې مطابق چې دا جوړوې، دغې خانې مطابق آیا مثال په ډول مساوي به راشي، را به نشي، یو اندازه به وي، نه به وي؟ مشکله ده که نه. نو تاسو یو خانه مو چې جوړه کړه دا به کاپي کوئ. کاپي مو چې کله کړو دغې ځینې به یې کش کړئ. مثال په ډول اخره پورې ټول کالمونه به انتخاب کړئ. کنټرول الټ وي به ورته وایي. په سپیشل ته راځي که نه؟ کله چې په سپیشل ته راغلی کالم وید به کړئ. ټول اندازه مساوي شوه که نه شوه؟ صحیح شو؟ دې نه بعد دا ورځې خو اوس نه ښکاري، ښکاري نه ښکاري. دا رو ګورې دا به تاسو غټه کوئ په دې اندازې سره. صحیح شو؟ دا به چې کله غټه کړه مثال په ډول دا به انتخاب کې ټول دغې ځای پورې انتخاب شوه که نه. دلته یو روټیشن په نوم یو آپشن لرو. کله چې اورینټیشن ته راغلی دلته به تاسو انتخاب کې کوم شکل سره یې غواړئ. زه وایم په دې شکل سره، دې شکل سره دی نه وي، بل شکل سره دی، هر شکل چې تاسو غواړئ. خو نه، زه وایم دا شکل بهتر ده. اوس دلته لږ څه نورم ډبل کلیک کوم، اتومات اندازه سیټ کېږي. انشاءالله پرې ورسېدئ؟ دې کې خو کوم سوال نشته ده. بیا دې نه بعد دلته دا آی ډي یا نمبر لږ څه وړوکی کوم، دلته ډبل کلیک کوم، دې اندازه دومره شوه. اوس دا زه کاپي کوم، کنټرول سی کاپي، کنټرول الټ وي. څه ورته وایم؟ کالم وید چې دواړه یو اندازه وي. پرې ورسېدئ؟ مشکل شی خو نشته دی، ابې به پوهېږئ که نه. اوس دې نه بعد دا زه انتخابوم، دغه ټایټل دا مې چې انتخاب کو راځمه چېرته دې ته دا یو کلر ورکوم. دا کلر مې چې کله ورکړو دې دا نوشتې بورډ کومه خو سنټر ته یې راوړم او نوشتو رنګ دغه رنګ اخلم. صحیح شو؟ بیا دلته دغې یو ته دا ګورې دا انتخاب کوي. انتخاب دغې ته هم یو بل ډیزاین ورکوي. مثال دا ډیزاین نوشتو کلر بیا هم چینج کوي. هر یو ډیزاین چې وي فرق نه کوي. ښه، دا ډیزاین مې ورکو. پرې ورسېدئ؟ داسې هم کېږي چې مثال په ډول پوره سپیل سره یې که نه لیکئ، اس ای ټي ولیکئ. مثال په ډول اس ای ټي مو چې کله ولیکلو دا یې دغې ځای نه کش کړئ، نیمه سپیل سره به هر څه راځي.
اتومات نیمه سپل لکه هغه صرف هغه ورځې چې کوم یو دی درته ښیي انشاءالله پرې ورسېدی مشکل شی خو نشته ځکه که پوره سپل درته مشکله وي نیمه سپل یې کوي صحیح ده دې کې څه سوال شی شته بله موضوع دغې ځای کې دا به انتخاب کوي دلته یې څه لیکلي مرج مو چې کله کړو ولیکئ مثال په ډول پرسونل انفارمیشن څه مې ولیکل پرسونل انفارمیشن دا به زه انتخاب کم غټو مې مثال لږ څه وړوکی او بولډو مې دلته مرکز ته راوړم پرې ورسېدی سوال شیسته دی کې بیا راځو پورتنۍ برخې ته پورتنۍ ټایټل ده که نه ده پورتنۍ برخې ته داسې دا به انتخاب کوي په دې شکل سره صحیح شو دا هم مرج کوي څه کې مرج کوي ولیکئ چې AEA monthly students attendance صحیح شو شیټ ورسره لیکم فرق نه کوي یعنې پرې خو رسېدی دا مو چې کله ولیکلو سینټر ته یې راوړئ اندازه یې غټه کوي صحیح شو او بولډ یې هم کوي بیکګراونډ ته یو رنګ ورکوي دا رنګ او نوشتو ته هم دا رنګ صحیح شو دې کې څه سوال شی شته پرې ورسېدی اوس دلته په دغې برخه کې دا ټول سره مرجومه مثال په ډول دغه مرج مې کو کنه په دغه مرج کې لیکمه مثال په ډول کلاس ټایم چې مې ولیکلو کلاس ټایم شو صحیح شو په راسېږي خو کنه بیا دلته لږ څه فاصله ورکو صحیح شو لیکمه ټیچر نیم استاد نوم یې څه ده صحیح شو دلته به د استاد نوم راشي او اټینډنس منت کومې میاشتې حاضري ده باید دلته ولیکلی شي او دلته اخر کې موږ سره شی راځي ډیټ راځي چې شی راځي ډیټ یعنی کوم تاریخ ته صحیح شو دا شان انشاءالله پرې ورسېدی دې کې خو کوم سوال نشته ولې دې اندازه چې کومه یو ده لږ څه وړه ده تاسو به یې ښکته کوئ ځکه لیکلو اندازه ځکه دا یو حاضري دی چې جوړه کړه صرف قلم سره به بیا دغه کوئ کولی شي خپله هم ټایپ کړئ مشکل نشته لکه تاسو دلته راشئ خپله یې ټایپ کړئ صحیح شو کلاس کوم یو ده اټینډنس کوم یو ده دا ټول خپله ټایپ کړئ که خپله یې ټایپ کوئ نو دې کار لپاره تاسو به دا ختم کړئ وبه لیکئ کلاس ټایم څو بجې ده 9 AM to څو پورې 10 AM پورې ده صحیح شو دا فاصله به ورکو ټیچر استاد څوک ده مجبور یم چې ویې لیکم صحیح شو استاد هم معلوم شو بل کلاس کوم یو ده کلاس یعنی دا خپل پروګرام یعنی کوم پروګرام کې دی صحیح شو پروګرام MS Excel 2019 مثلا صحیح شو دا معلوم شو دینه بعد شی راځي موږ سره اټینډنس منت کومې میاشتې حاضري ده مثال په ډول نه دا کومې میاشتې ده جنوري ده جنوري ها کوم تاریخ ته مثال په ډول کولی شي ایشو ډیټ ورته ولیکئ څه ورته ولیکئ ایشو ډیټ صحیح شو ایشو ډیټ دلته اوس راشئ ایشو ډیټ نن څویم ده 5 د جنوري ده ښه لیکو 5 د جنوري 2019 صحیح شو دا اوکې کې انشاءالله پرې ورسېدی اوس دلته څو خبرې دي یوه خبره خو دا چې دلته دا پروګرام لږ څه رانږدې کوم دلته تاسو صرف دا ډیزاین ته متوجه شئ فرمولو باندې بیا غږیږو ښه
دا لږ څه نور هم رانږدې کوم. دې دا عنوانونه چې کوم یو دي لکه دا به تاسو کنټرول بي بولډ کوئ. ولې ځکه چې مثال په ډول دا خو عنوان ده، ډبل کلیک کوئ کنټرول بي ورته وایي. صحیح شو چې لږ څه متفاوت وي د نورو نه. صحیح شو کنټرول بي او دلته هم راځو سره یې دی. اوس پې ورسېدی چې فرق وکړي د نورو نه. دلته به راشو جنوري به یې کو. صحیح شوه، یعنې مکمله به یې ولیکو چې بهتره ښکاري. صحیح شوه، دا ډیزاین جوړ شو دغې ځای کې. صحیح شو، اوس به راشو لاندې دلته دغې ځای کې آی ډي. خو اول دې نه مخکې چې تاسو دا حاضري جوړه کړئ، تاسو باید دا صفحه ورته وټاکئ چې صفحه څومره وي که نه. نو صفحه به خیر ده، بیا زه وروسته تاسو پیجلیا ورته نه یې رسېدلی، به درته وکړم، صرف تاسو اوس ځان پې پوه کړئ. دلته راولو آی ډي 1 2. صحیح شو، دواړه به انتخاب کړئ، دغې ځای نه به یې کش کړئ. مثال په ډول دومره ریکارډ ما دلته ورسول. دا زه انتخابوم تر دغې ځای پورې. فکر مو دی شفت ایرو کی سره شفت ایرو کی سره دا سلیکټ کیږي. دې ته یو بارډر ورکوم. څه ورکوم؟ بارډر. صحیح شو، بارډر مې چې کله ورکو دې ته اوس تور بارډر نه ورکوو. پوهیږي ولې؟ ځکه که تور بارډر ورکو په دې مقصد دا چې مثال په ډول دلته دا رنګ هغه تور رنګ بیا صحیح نه ښکاري پکې. نو دغې ځای کې تاسو یې بارډر رنګ اول چینج کړئ. مثال سپین یې کړئ. چې سپین مو کو دغې ځای کې اوس بارډر واخلئ. بارډر د کومې خواته وي؟ وایم چې ټول بارډر دی وي، خو دغه لاندې خواته بارډر دی نه وي. باټم ګورئ، لاندې مې بارډر ورنکو، بره مې بارډر ورکو. پې ورسېدی او دغې ځای کې بیا یې بارډر رنګ چینجوم. دغې ځای کې دلته راځم، څه ورته یم؟ بارډر کلر اټومیټیک اخلم او دلته دوباره ورته یم چې ټول بارډر ورکړه. بارډر یې واخیستو که نه؟ دغې هم یو بارډر ورکوم، یو چوکاټ ورکوم. چوکاټ فکر مو شو؟ دا چوکاټ مې ځکه ورکو چې دلته معلوم شي. انشاءالله پې ورسېدی. اوس دلته یو بله خبره ده، دلته هم یو چوکاټ ورکوم په تور رنګ کې. دلته یو خبره ده، دا جمعې ورځې ګورئ، جمعې نه ده، په جمعو ورځ کې ګورئ دغه ده، دا مې انتخاب کړه. یو جمعه کنټرول به مو نیولی وي. صحیح شو، دا یې بله جمعه او دا څلور جمعې دي دلته. زه وایم دې دا نوشتو رنګ شی که سور که، ځکه چې دا یعنې رسختي ده. پوه شوې؟ رنګ مې ورته شی کړو، سور مې کړو. او دا به هم لږ څه بولډ که، اختیاري ده که بولډوئ که نه یې کوئ. خو دلته څه ورته وایم؟ اچ څه معنی؟ هالیډی ده. دا انتخابوم، کنټرول ډي ورته وایم. خو دا اوس یو خبره ده دی کې دا چې ته اوس لیکې بیا لاندې کش کوې مشکله ده که نه؟ اسانه طریقه دلته یې ډبل کلیک که. یعنې دا ډبل کلیک دومره یو غټ کار کوي. اوس پې ورسېدی، مثال یو حرف دی ولیکلو، یو حرف، نو دلته به یا تاسو څه کوئ؟ انتخابوئ به ډبل کلیک. کله مو چې ډبل کلیک کو سنټر ته راوړئ، بیا راشئ دلته اچ ولیکئ، بیا څه ورته وي؟ ډبل کلیک، بیا به سنټر ته راوړئ. انشاءالله پې ورسېدی. ښه، اوس دلته نومونه راځي. څه راځي مونږ تاسو سره؟ نومونه راځي. مختلف نومونه دي، هر قسم نوم وي. مثال په ډول احمد ده، پلار نوم یې داود. علی جان ده، پلار نوم یې خان محمد ده. صحیح شو. اوس دغه دوه دانې مثال په اول تاریخ دا شی ده پریزنټ ده، دویم باندې پریزنټ ده، په دریم باندې ابسنټ شو. ا پی پریزنټ ا ابسنټ. اوس پې ورسېدی پی پریزنټ ا ابسنټ. دا به زه انتخاب کم، دا به کنټرول ډي. صحیح شو. دواړه به کاپي کم، دلته به کنټرول وی پیسټ کم. صحیح شو. کنټرول وی پیسټ.
کنټرول وی پیسټ. دلته بیا راځم دا شی ده ابسنت شو دا پریزنت بس خلاص. همدا شان تر اخره پورې څومره ریکارډ چې وي دا تاسو ورسوئ. خو اوس دلته یو خبره ده چې مثال په ډول مونږ غواړو معلوم کو چې دا څو ورځې حاضر ده څو ورځې غیر حاضر ده. صحیح شو؟ یعنی صرف دغه معلومه وو. نو دې کار لپاره مونږ راځو دلته لیکو ټي ابسنت. څه مې ولیکل؟ ټوټل ابسنت. ټوټل دا مونږ سره څو ورځې غیر حاضر ده. دې کار لپاره مساوي کاونټ کا شی اف کچیرته کاونټ اف په نوم یو فنکشن دا وروسته وای قوس به شروع کې. دلته تاسو نو غواړئ چې هغه رینج د انتخاب کا کوم رینج ده. زه وایم دغې ځای نه مونږ رینج شروع کیږي تر کوم ځای پورې؟ دغې ځای پورې. ټول رینج مې انتخاب کو. کاما به ورکړي. څه به ورکړي؟ کاما علامه مو کتلې که نه؟ کاما به ورکړي ډبل کوټیشن شی درته کاونټ کړي یعنی حساب کا وشمیره. چی شی وشمیره؟ ای وشمیره. په کومه ځای کې؟ په دغې ځای کې کوم ځای مې درته سلیکټ کړی. یو پیره ای لیکل شوی، لس پیره لیکل شوی. دا د دې فنکشن کار ده. قوس په پیبند کې درته وایي چې مجموعاً لس ورځې غیر حاضر ده. څه رقم ته؟ مساوي کاونټ اف قاو شروع درته وی رینج کوم یو ده دلته درته ښکاري هلکانو. دا مو چې کله انتخاب کو راشي درته وایي چې کاونټ اف دا مې دغه شو. کاما دې چې کله وویل شی درته وشمېري. زه وایم ای دې وشمېري. قوس مې بند کړه انټر ووایه. 8 ورځې ده غیر حاضر ده. ښایي څو ورځې حاضر ده؟ دلته راشو ټوټل پریزنټ. څه مې ویلې؟ ټوټل پریزنټ مساوي کوم فنکشن ده؟ کاونټ اف. کچیرته په دغه سیل کې دا ګورې دا سیلو کې په دې رینج کې مونږ سره پی دې پیدا کړه هغه مونږ ته شی کا وشمیره. ای د ابسنټ لپاره وه، پی دا پریزنټ لپاره 14 ورځې. همدا فورمول په دې هم تطبیق کا. دلته راځم ډبل کلیک. اوس دلته راځم څه ورته اول خو یو بارډر ورکوم. صحیح شو؟ بارډر چې کله واخیستو ورونو دې نه بعد راځو دلته دا ټول سره سلیکټ کوم دغه او ورته لیکم مرج په نوم د شی ریزلټ. نوم مې شی ورکوم ریزلټ. دې سره خوا کې دا هم مرج کوم. صحیح شو؟ دا مې هم شی کړو مرج کو ځکه هغه اندازه کالم ووتله همداسې ده که نه ده. دا هم شی کومه دا هم دې سره شی کوم مرج کوم. صحیح شو؟ یعنې هغه اندازه یې صرف ولځي. اوس پې ورسېدی که نه؟ اوس به راشو دلته ریزلټ ته وشو. دې ته یو بارډر ورکوو خلاص. دې ته یو ډیزاین ورکوو. کوم ډیزاین چې خپله د ټایټل وي، سینټر کې دی وي، لږ څه د بولډ وي او نوشتو رنګ د کوم یو وي زیړ دی وي. مثال ډیزاین اختیاري ده ورونو. بس خلاص. دې ته هم تاسو یو ډیزاین ورکئ. بولډ پې ورسېدی. اوس ګورئ اوس ضرورت نشته یو ځل د چادري جوړه کړه بس صرف تاسو اوس لیکل کوئ. مثال په ډول تا حبیب الله مثال حبیب پلار نوم دی راز ګل. مثال په ډول په اول تاریخ حاضر ده دا خو اچ ده. اته دا سیلونه لاک کولی شو ښه دا کوم سیلونه چې دي دا لاک کولی شوم دا اچ والا. ګورئ دلته مشکل ده ښه چې ته دا وخی خو دا خو غلطه خبر ده همداسې نه ده. دا بیا وروسته وایه. اوس ګورئ دلته چې کله راشي 3 ورځې غیر حاضر او 23 ورځې حاضر. بس ستاسو حاضري جوړه شوه صرف انټري کوئ مجموعه ریزلټ یې ګورئ پې ورسېدی. یعنې کالم وید باندې خو ورسېدی که نه؟ سوال شی شته؟